یکتان طلا په نامه سلامونه ګرانو زده کوونکو. سلام دوستان عزیز او درنو زده کوونکو. په دې هیله چې ټول روغ رمټ اوسئ. په امید است که همتان صحت و سلامت باشین. موږ او تاسې ما و شما په تیر ویدیو کې در ویدیوی قبل 11 ټولګي لومړی ویدیو یا لومړی درس ولوستل. اولین درس یا ویدیوی صنف 11 را با هم کار کردیم او زده مو کړل و یاد گرفتیم. نن براشو امروز میایم او دویم لوست زده کوو. درس دوم را یاد میگیریم. که چرته لومړی لوست باندې تاسو پوه سوي نه یاستئ، اگر درس اول را نفهمیدین نو کولی سئ تیره ویډیو وګورئ او یا هم خپلې پوښتنې له ما سره په کومنټ کې شریک کړئ، یا ویدیوی اول را ببینین و یا هم مشکلاتتان را همراه ما یا سوالاتتان را همراه ما در کومنت ویدیو شریک بسازیم. نن راځو امروز میایم او دویم لوست وایو. درس دوم میخوانیم. دویم لوست نعت. نعت څه ته وایي؟ نعت په چی گفته می شود؟ له هم سره توپیر څه دی؟ با هم تفاوتش چی هسته؟ په دې لوست کې به در این درس ما و شما موږ او تاسې کومې نوې کلمې زده کوو، کدام کلمات جدید را یاد میگیریم، د نعت تعریف به زده کوو، تعریف نعت را یاد خواهیم گرفت. دغه شعر باندې غواړو چې ځانونه وپوهوو، شعر را خواهیم فهمید و خود را خواهیم فهماند. شمس الدین کاکړ به پیژنو، شمس الدین کاکړ را خواهد شناختی و هم داسې نورې هغه څه چې په پښتو ژبه پورې اړه لري، چیز که به زبان پښتو ربط داره او را با هم کار خواهیم کرد. نو تاسو په غور سره پام وکړئ، باید دقت توجه بکنید. حضرت محمد د خدای وروستی آخری پیغمبر او استازی نماینده دی. یعنی حضرت محمد پیامبر و نماینده پایانی یا آخری خداوند هست. په د او بالای او باندې بالای په د باندې بالای او د پیغمبری لړۍ یعنی سلسله پیامبری ختم ده، یعنی ختم است، پایان یافته. لده څخه وروسته، لده از او وروسته بعد از او بل دیگر پیغمبر نمیآید. بعد از او دیگر پیغمبری نمیآید. ځکه چې به خاطر که خدای خپل ټول مکمل هدایت، به خاطر که خداوند تمام هدایت مکمل خود، راهنمایی مکمل خود را که قرآن کریم نام داره په د باندې بالای او نازل کرده هست. پس چیز دیگه نمانده که پیغمبر دیگه باید به ټول مؤمنان، تمام مؤمنان مسلمانان په دې به این مکلف هستند چې د اسلام پستر لاکو که به رهنمای بزرگ اسلام حضرت محمد مصطفی باندې بالای درود ووایی، درود بگوید او ستاینه وکړي و ستایش بکنه او را. هغه کلام، آن کلامی نظم وی که نثر که یا آن کلامی که نظم باشد یا نثر چپکی که در آن د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د شخصیت، اخلاق او کړولو یعنی رفتار و کردارش ستایش شوی شده باشد نعت ګڼل کیږي، نعت شمرده می شود. د حمد او نعت توپیر څنګه چگونه کولای شئ؟ چگونه کرده میتونین؟ حمد چیست؟ نعت چیست؟ ساده است، میتونین انجام بدین. که مطلب دی وصال د محمد تل په زړه کې لره، خیال د محمد آینه کړه، د زړه سترګې ورته ګوره، خود به ووینې هر حال د محمد. د هر ګل حسن بستا د سترګو خار شي، که دې ولید جمال د محمد له درود څخه طلب د عدد مکړه، ژبه وچه کړه په سوال د محمد. له اوله د خپل زړه په حال آګاه شه، بیا حاله کړه قیل و قال د محمد چې سپوږمۍ یې دامنګیره شوه د حسن لمر په حسن. کله سیال د محمد صنوبر به ورته کج بې د مجنون شي، که دې کېښو په زړه نهال د محمد. له کوثره می روان کړه تشنه لپه، خو نصیب می کړه زلال د محمد. خدای رانجه د شمس الدین کړه هغه خاورې، خدای رانجه د شمس الدین کړه هغه خاورې، تر قدم چې وي پایمال د محمد.
که اگر طلب دیوی وصال دی محمد، اگر طلبت باشه، مقصدت باشه یک مطلب، اگر مطلبت باشه ای که با حضرت محمد یک جای شوی، تل پزړه کې لره خیال د محمد، پس همیشه خیال و فکر محمد را در قلبت داشته باش. آینه کړه د زړه سترګې ورته ګوره، چشمان قلبت را آینه بساز و برایش ببین، خود به او بینی هر حال د محمد. حتما هر وضعیت محمد را دیده میتونی مشکلاتش، هغه ستونزې چې ګاللې دي، مشکلاتی که تحمل کرده، په څه ډول ده چې راغلی دی، دغه پیغمبری سلسله مخته وړې ده، سلسله پیغمبری را به پیش برده، همه چیز را تو خود پیدا کردی و دیدی. هر گل حسن به د هر گل حسن به ستا د سترګو ښار شي، که دې ولید جمال د محمد. اگر نیم بیتی دوم را اول معنا میکنیم که دی ولید جمال دی محمد، اگر جمال صورت سیرت محمد را تو دیدی، پس حسن و زیبایی هر گل در چشم تو خار میشه، یعنی که اونقدر زیباست که دیگه زیبایی وجود نداره. لدرود څخه طلب د عدد مکړه، ژبه وچه کړه په سوال د محمد. از درود گفتن طلب عدد نکو که ما این دفعه 6 دفعه درود گفتم، 6000 دفعه درود گفتم، 5000 دفعه درود گفتم، نه، طلب عدد را نکو او ژبه وچه کړه په سوال د محمد، زبان ته خشک بساز به خواستن محمد. لاول دې خپل زړه په حال آگاه شه، از اول تو سر حال دلت، سر وضعیت دلت، سر اوضاع دلت آگاه شو، با خبر شو، بیا حاله کړه، بازو وقت بکن قیل و قال د محمد، بازو وقت بیا قیل و قال کن یا صحبت کن، گفت و شنود کن در مورد محمد. چیز سپوږمۍ دامنگیر شده حسن، وقتی مهتاب دامنگیر حسنش شده، یعنی که مهتاب نمیتونه با حسنش مقابله بکنه، در مقایسه بیایه، لمر په حسن کله سیال د محمد. آفتاب در کجا میتونه رقیب حسن محمد شوه؟ سیال رقیب کله در کجا؟ هر انسان د دو وصف تقاصر دی، هر انسان به صفت کردنش، ستایش کردنش قاصر هست، ناتوان هست. وصف کړی ذوالجلال د محمد، محمد را کی ستایش کرده؟ ذوالجلال، یعنی که خداوند ستایشش کرده. صنوبر به ورته کج بید مجنون سی، صنوبر درخت است، بید هم درخت است. صنوبر استقامت بلند داره و بید کج هستم، درسته؟ خمیده هسته. پس میگه صنوبر برش مثل بید واره کج میشه و مجنون میشه که دیگه کو پزر نهال د محمد. اگر تو نهال محمد را در قلبت گذاشتی و غرس کردی، هدفش اینجا چیه هستم؟ اگر تو بالای محمد ایمان آوردی، پس هر قدر انسان مغرور باشی، خودخواه باشی، کبری باشی، تو تواضع از خود میکنی و آرام و فروتن و با تواضع میشی. لکوثر می روان پرتشنه لبه خو نصیب میکره زلال د محمد. از کوثر چشمه هست در بهشت، از کوثر مرا تشنه لب روان کن، ولی نصیب بگردان زلال محمد را بریم، دیدار محمد را بریم. خدای رانجه د شمس الدین کړه هغه خاوري، خداوندا آن خاک را سرمه چشم شمس الدین بساز، رانجه سرمه خاوری خاک، آن خاک را سرمه چشم شمس الدین بساز، در قدم چی بی پایمال د محمد. او خاکی که پایمال محمد باشه یا زیر قدم محمد آمده باشه. شمس الدین کاکړ لنډه پیژندنه د شمس الدین کاکړ لنډه پیژندنه، معرفی کوتاه پیژندنه، معرفی لنډه کوتاه، معرفی کوتاهی از شمس الدین کاکړ. د شمس الدین د زوکړې او مړینې سمه نیټه معلومه نه ده. زوکړې تولد و مړینې وفات نیټه، تاریخ وفات و تولد شمس الدین دقیق معلوم نیست. یو شمیر یک تعداد څېړونکي محققان یې زوکړه تولدش را تر 1180 وروسته گڼي، بعد از 1180 می شمارد، یعنی میگن که بعد از سال 1180 شمس الدین تولد شده.
شمس الدین عالم او ادیب شاعر بود. یک شاعر و ادیب و عالم خوب بود. په ځوانۍ کې هند ته تللی، در جوانیش به هند رفته او د خپل عمر ډیره برخه و بیشترین بخش زندگی خود را د هندوستان په ښارونو کې تیر کړی. در شهرها در شهرهای هندوستان گذشتانده است. په آخر د عمر کې خپلې خاورې به خاک خود او خپل هیواد و به کشور خود راستون شوی برگشته است. په غالب گمان به گمان غالب یا به گمان اغلب د عمر تر پایه تا پایان عمرش په کندهار کې در قندهار په کندهار کې و در قندهار بود. دیوانش د پښتو ټولنې لخوا از طرف اجتماعي پښتو یا پښتو ټولنه چاپ شده است. د سراج الموتی په نامه په پښتو کې یو بل اثر هم لري. به نام سراج الموتی یک اثر دیگر هم در زبان و ادبیات پښتو دارد. په شعر کې در شعرش فلسفی، تصوفی، اخلاقی او تربیوی افکار په ښه توګه په قسم بسیار خوب نغښتي دي نهفته است. دی په ادبی فنونو کې هم ښه لاس درلودل. در فنون ادبی هم دست خوبی داشت، یعنی که بلد بود. فقه، تفسیر او حدیث که هم د لوړ مقام څښتن و. در فقه، حدیث، تفسیر هم صاحب مقام بلندی بود. د متن لنډیز خلاصه متن: حضرت محمد د اسلام ستر لارښود او آخرین پیغمبر دی. ستر بزرگ لارښود رهنما و پیغمبر آخرین و رهنمای بزرگ هستند. په ده باندې بالای او د پیغمبرۍ سلسله ختم شوی خاتمت پیدا کرده یا ختم شده او وروسته ترې بل پیغمبر نراځي و بعد از او پیغمبر نمی آید. د پیغمبر وجود هدایت او کړنلاره د ټول عالم لپاره رحمت سبب او باعث ده. وجود محمد، وجود پیامبر، هدایاتش و راه و روشش، همین خود راهنمودش، پالیسیش، کلنلاره، یعنی که خود همین راه روشی که به او پیش رفته هست، هدایاتش برای عالم رحمت و سبب بوده. دی د نیکو اوچتو او لوړو اخلاقو لرونکی و او صاحب اخلاق بلند و نیک بود. اوچت هم بلند میشه، لوړو هم بلند میشه. د پیامبرانو پیروی کول، اطاعت و پیروی پیامبران، د هغو اطاعتشان او مننه و تشکر از اونا سړی سمې لارې ته راهنمایی کوي، شخص را به راه درست راهنمایی میکنه. په پیروی کې انسان خپل اصلی او حقیقی منزل ته رسیږي. با پیروی کردن از پیامبران انسانها به منزل اصلی و حقیقی خود میرسند، میرسند. د پیغمبر پیروی په حقیقت کې د الله پاک پیروی او متابعت دی. در حقیقت پیروی پیامبران امو پیروی خداوند هست. الله پاک د خپل پیغمبر ستاینه کړې ده. خداوند ستایش پیامبر خود را کرده که هر قدر بنده اگر هر قدر د محمد ستاینه وکړي، ستایش محمد را بکنه، بیا یې هم له کامل وصف و ستاینې څخه عاجز دی. باز هم از ستایش و صفت کاملش عاجز هست. در فعالیتونو کې لړۍ، سلسله، وصال، یکجا شدن، تل، همیشه، وصف، صفت، زلال، دیدار، سیال، رقیب، کوثر، چشمه، نام چشمه او همداسې و همیتر در صفحه 8 سوال آمده: د شمس الدین کاکړ دیوان کومې موسسې لخوا چاپ شوی است؟ طرف کدام موسسه دیوان شمس الدین کاکړ چاپ شده است؟ شمس الدین څوک او چیرته زیږیدلی و؟ شمس الدین کی هست و در کجا تولد شده است؟ د پیغمبر اطاعت او پیروی سړي ته څه ورښیي؟ اطاعت و پیامبری محمد به شخص چی را یاد میته و یا چی را هم نشان میته؟
حضرت محمد صلی الله علیه و سلم فرموده است څوک چې کسی که پر کشرانو بالای اطفال زړسوی دلسوزی او د لویانو درناوی نکوي و احترام بزرگان را نمی کند زما په ډله کې نه دی، در گروه من نیست. دا اوس موږ او د تاسې لوست ای بود درس ما و شما موږ او تاسې هم نه بلکه نه ولوستل نه تر با هم خواندیم کار کردیم نه نیک او غوره ستاینې ته وایي او په اصطلاح کې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ستاینې ته نعت وایي. موږ او تاسې د شمس الدین کاکړ یو شعر ولوستل چې ډېر ښایسته شعر و، شعر قشنګ بود. شمس الدین کاکړ په خټه کاکړ دی، په هندوستان کې اوسېدلی دی، د عمر په پای کې بیا کابل ته یا هم هیواد ته راغلی او په کندهار کې اوسېدلی دی، در قندهار بوده. که چرته پوښتنه لري اگر سوال دارید کولی ما سره شریک کړئ، میتونین امرای ما شریک بسازین، پوښتنه مو هم را سره شریک کړئ، معلومات و از پرسان سوالتان را هم پرسیده میتونین و شریک ساخته میتونین در کومنت. تر بیا چې راځم تاسو ته نوې ویډیو وړاندې کوم، تاسو دا ویډیو له ملګرو سره شریک کړئ، ویډیو رو با دوستایتان شریک بسازین. ښه وخت.